یو کسو دے پا یوزے کی کار کولو او دغه کار والا دے د کارا اویستلو او سنغدی روپے والا ورکڑی چی کل دے کور ترارلو مور پلار تے حلو ویلو او دا خبره مرته وکړه چې دومره پیسې ماته د دغه کپنې والا راکړلې او زه نور د کار ختم کړم نو مور یې ورته وایي چې بچې ما او ستا پلار خو اراده کړې چې حج ته لاړ شو او ستا دغه پیسې چې دي په دې باندې موږ حج ته تللی شو او د ده ټوله سرمایه دقه وه او مخکې نوکري هم نشته دی نو دی هم تقوادارا پرهیزګاره فرمانبردار انسانو دغه پیسې راواخیستلې د دوی مور و پلار د دواړو د حج داخله وکړل چې کله مور پلار را رخصت کړل د حج دپاره چې دوی حج ته ځي واپس چې دوی راله د واپس راتلو سره دغې بچي ته الله بله دویمه نوکري هم ورکړې ده او د دویمې نوکرۍ نه علاوه دغه زړې کپنې والا د پسې دوباره ټیلیفون وکړلو چې ته راشه ستا زموږ سره څه امانت پاتې دی دی چې لاړلو او هلته کې دستخط کوي نو یو چک درته میلاو شو هغه چک باندې هغه مقدار روپۍ لیکلی شوي دي چې کم مقدار ده په د مور پلار په حج باندې لګولی یوه روپۍ کمی په هغې کې نه نو الله جل شانه په دنیا کې هم موږ تاسو ته دا ښیي چې په مور پلار باندې به کنجوسي نه کوئ بخل به نه کوئ د هغوی چې څه خواهش وي هغه خواهش یې پوره کوئ